بیا که دا نن دوه تیارې په کابل هوایي میدان کې ودرېږي او دوه تیارې په اسلام آباد هوایي میدان کې ودرېږي او په یوه تیارې لیکلي چې دا مکې ته دي او د بله تیاره باندې لیکلي چې امریکې ته دي. تاسې ما ته وایئ چې دا د امریکې ته به خلک ډېر دي او دا تیاره به ټکوي که دغه د مکې والا. ظاهره خبره ده ټول به د امریکې په تیاره کې ناست دي او د ټول نه مخکې به پکې دغه ملیان فضل الرحمن ډیزل پمپ او د عزیز الرحمن شاګردان به پکې ناست دي چې هلته د کفر ټاپې ورکوي وایي به نه بیا دلته کفر شته او نه هېڅ شی شته. زما نن د ډاکټر سره مې دغه څه زما غوږونو تقریبا 4-5 میاشتې مخکې درد پرې راغلی و. دلته زه ډاکټر ته رالم یقین وکړه په دې خپل افغاني لباس کې چې رالم ته ګنې وایي چې یو رئیس جمهور راغلی دی او دلته وروره کلینیک ته. داسې نه چې دا یوازې ده چې هر یو دلته بیمار راځي دومره داسې یو استقبال ډاکټر چینایي او نرسه ورسره انګریزه ورو څنګه یې جوړ یو رقم ته خدمت چې سړی حیران دی حیران شي. زه دا خپله یو عادي سړی یم دغه عادي سړی یم دا موټر دی او دا داسې پوش منطقه ده یعنې داسې منطقه ده چې ډېره معتبره منطقه ده نه پوښتنه شته نه هېڅ شی شته. دا اوس د ټلیفون کوم وایم چې زما امبولانس پکار دی زما کور ته زما د تګ نه مخکې چې زما کور ته نیم ساعت لاره پاتې ده ته یقین وکړه چې دوه درې امبولانس به هم راغلي دوه درې د پولیسو موټر به هم راغلي او سیامرا یخې اوبه ګرمې اوبه ټول سهولت او نه ډاکټر دلته تجارت کې سیامرابانه چې تا داسې پنډ دوی ولیکي. خو زه په خپل وطن کې په خپل کور کې یو د حق اواز نشم اوچتولی یو د خپل چې کوم الله ما ته هغه حق راکړی ما ته پیغمبر اسلام ما ته راکړی دی هغې اواز نشم اوچتولی چې د دې ځای نه زه ویم چې په افغانستان کې د ځینو مکتبونه باید خلاص شي د هغې ځای نه په ما باندې د کفر ټاپه لګي د دې ځای نه چې زه ویم چې زموږ ملي بیرغ غواړو موږ کار اهل کار ته سپارل غواړو سیمره به د هغې ځای نه په ما باندې د کفر ټاپه لګي وال کېږم هم ټکول کېږم هم بېعزته ډاکټر مې بېعزته کېږي هره لوبه ما سره روانه ده. نو ته ما ته ووایه چې هغلته به څوک ژوند خوښ کړي ولې دا خلک کفارو ته راځي ولې دې کفارو ملکونو ته په کچاکي لار راځي دغه ورځ 18 سړي جنازې دروړي دا د ځوانانو ولې ځکه چې خپل وطن یې په اور ګرځولې اوس په پښتونخوا ته راشه خپل د پلار نیکه وطن یې د حق اواز نشي اوچتولی چې په خارج کې په سعودي کې ناست هلته یې په اف آی آر کټ کړي دي خور خویندې ورته بېعزته کوي مورګانې ورته بېعزته کوي ښځې ورته بېعزته کوي ښځو پسې پاکستاني پوجیان نه دي اوچته یې آی اس آی والا یې وښې دغه ورته کوي نو داسې هېڅکله وطنونه نه جوړېږي دا خلک چې ودان دي آباد دي خپل وطن ته خدمت کړی دی او د خدمت په اساس باندې نو ډېر زړه مې خفه کېږي افغانان ورونو الله دې بس موږ او تاسې باندې رحم وکړي چې د دې د انسانیت نه د دې خلکو د دې وطن سره مینه نه د آبادي نه هر سړی خپل کار پسې روان دی هېڅ څوک چاته ګوري نه چې یو بل ته وګوري خپله ژوند زندګي روانه ده او په ما باندې هلته قیامت کړی دی دا ژوند زندګي خدای دې تاسې سره ګوره غټ جرمونه هلته تاسې وکړئ تاسو هېڅ خبره نشته خو معمولي د ولس یو سړي چې یو معمولي پوسټ وکړو یو غلط دغه وکړو هغه نیول کېږي هغه وال کېږي هغې ته اختارونه ورکول کېږي هغه که په خارج کې او که په داخل کې ورته وایي ته کافر شوی ته د امریکې غلام ته د پاکستاني غلام رب العالمین هم د خدای په قهر ککړ شه د خدای په قهر ککړ شي چې دا نه د اسلام په لار روانه سي نه د انسانیت په لار موږ اول اسلام غواړو اول موږ انسان غواړو خو انسانیان یو که نه یو دغه شان دي انسانانو په نظر راته ګوري که نه ګوري نو سړي ډېر خفه شي افغانان ورونو او ډېر خفه شوم او ډېر خفه کېږم ژوند راته خوند نه راکوي ګنې دلته څه کمې لرم موټر دا دی لرم راته ولاړ دی هر رقم سهولت شته زړه مې سړي دی شته د بېقرار وي ځکه چې د خپلو پښتنو حال داسې نه او دا باید دا په زړه کې راولم که دا مې رانه ول ایمان به مې کمزورې خو خدای رب العالمین دې په دغه خلکو باندې رحم وکړي دا زموږ په مشرانو که ملیان یو که نیکټۍ والی که سمیږي سم شي د خدای په قهر دې ککړ شي او که دلته دا بعد د فضل الرحمن ډیزل پمپ ما ته کمنټونه لیکئ که کله فضل الرحمن ډیزل پمپ دې لندن ته راغی که نه دا داسې په دې ګېډه کې هم دا اواز یې درته وباسم داسې دا هغه ځای نه دی دلته خو دې نه دلته دې بدماشي وکړي هلته په خلکو باندې فتواګانې ورکوئ دغه ورکوئ خدای په قهر ککړ شي پښتانه لر او بر ټول د خدای په قهر مخته کړي دي نه د تعلیم کولی شي نه د پرمختګ کولی شي نه د خپل حق اواز اوچتولی شي خدای ته به جواب ورکړي قبر خو شته دی رب العالمین هم دغه قبر ستاسې د جهنم کنده وګرځوي بس څه به وکړو افغانان